وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن فإنهم من أكرمه فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل صلواتك. ډېرو قدرمنو محترم مسلمانانو، عزیزانو، مشرانو، کشرانو، د کوم محفل چې نن موږ او تاسو تشریف اوري فرمایلی ده، دا د الله رب العزت هغه معجز کلام کوم باندې چې الله رب العزت 1400 کاله مخکې جهالت ختم کړی و، دا هغه مبارک کلام، مبارک خوشحالۍ ته موږ او تاسو راجمع شوي یو. الله رب العزت خپل بنده ته د په ژوند کې مختلف خوشحالۍ ورښیي، خو د پلار دپاره د ختم قرآن د بچي خوشحالي دا ډېره عظیمه خوشحالي. مولانا ذاکر الله صاحب د نوي کلي د جامعه مدینة العلوم محتمل، هغوی اکثر فرمایي چې موږ د کلي د خلکو سره د خوشطبعۍ دپاره کله کله خبرې کوو، نو هغوی ته وایو چې د خلکو 2 اختري او په موږ باندې الله رب العزت 3 اختره راوستي دي، یو وړوکی اختر، یو غټ اختر، او یو د بچو د ختم ورځ. دا د مسلمانانو دپاره د لوی خوشحالۍ ورځ ده. خو دا خوشحالي هغه چاته محسوسېږي چاته چې الله رب العزت روحاني ایمانی طاقت ورکړی دی. چونکې فاسق او فاجر سره د ډنګ ټکور په اورېدو سره په ډکه خوشحالي محسوسوي، او مسلم او مؤمن سره د قرآن په اورېدو سره په ډکه خوشحالي محسوسوي. نو مبارک محفل دی. الله رب العزت د خپلو بندګانو سره ډېر انتهایي مینه محبت ساتي. خپل بندګان الله رب العزت ته ډېر زیات محبوب دي، نو چونکې دوی ته د هدایت د کتاب ضرورت و، د الله د تعارف ضرورت و دوی ته، نو الله رب العزت قرآن عظیم الشان نازل کو چې پکې د الله رب العزت تعارف دی او د انسانانو د هدایت خبرې دي.
خامخا به قرآن که انسان په غور او تدبر سره لولي خامخا به د الله پیژني او کو انسان د قرآن تلاوت په غور او تدبر سره کوي الله به خامخا د انسان ته هدایت کوي. دا قرآن د ماشومانو په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی او د هغوی د خوشحالۍ لپاره د دې پروګرام انعقاد شوی دی. نو د دې ماشومانو پلارانو ته د مبارکباد وي چې د بچو سینې الله د قرآن نه ډکې کړي. مستدرک حاکم د احادیثو کتاب دی. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک قول بیان فرمایي او فرمایي من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اولى الحكم صبيا. چا چې د بلوغت نه مخکې قرآن یاد کو نو دی په هغه بهترینو او اوچتو خلکو کې شو کوم ته چې الله رب العزت په وړوکوالي کې د دې پوهه او سمجھ ورکړو. زکریا علیہ السلام سورہ مریم کی دوی د الله رب العزت نه تمنا او ارزو کوي چې الله یو معشوق را تراکي. نو الله رب العزت فرمایي انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. من دې زکریا علیہ السلام ته د خپل طرف نه خوشخبری ورکړه چې تاسو ته به موږ بچی درکو او دغه معشوق نوم به یحیی او د یحیی په نوم باندې به بل سړی نه. نو زکریا علیہ السلام تعجب وکړو. الله رب العزت ته فرمایي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. الله زما خو اډوکی دا زاړه شوي دي او د سر وختمې د ډېر سپینوالي د لاسه شغلې وهي. ولم اكن بدعائك رب شقيا. خو خدایا ستانه په دعا غوښتلو ناامیده نه یم. نو بیا ودا الله رب العزت بچی زکریا علیہ السلام ورکو یحیی علیہ السلام ورکو. الله تو فرمایي یا یحیی خذ الكتاب بقوه واتیناه الحكم صبیا. یحیی دا کوم کتاب چې د الله رب العزت د طرفه تاسو ته درکړی شو دا کتاب په مضبوطیا سره ونیسئ. په دې کتاب باندې د عمل ټول قواعد او اصول په مضبوطیا سره ادا کا. او بیا الله وآتیناه الحکم صبیا. دوی ته موږ دا د خپل کتاب پوهه په ماشومتوب کې ورکړه. نو د حکم نه مراد دلته د الله رب العزت کتاب دی. نو مستدرک حاکم کې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیات تشریح کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول را نقل کوي چې چا د بلوغت نه مخکې په ماشومتوب د قرآن یاد کو د داسې دی لکه خدای چې قرآن کې فرمایلی دي چې د تمن په وړوکوالي کې پوهه د دین ورکړي. نو دغه ماشومانو د قرآن عظیم الشان مبارک ختم کړی دی.
او موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هدایات ټول امت ته اجتماعي طور باندې دادي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادبوا اولادکم علی 3 خصال، خپلو بچو ته د 3 شیانو ادب ضرور ورکړئ. اول حب نبیکم، د خپل نبی محبت خپلو بچو ته وښایئ. د خپل نبی اصلي تعارف خپل بچی ته وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو صفاتو حامل انسانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او صورت نه خپل بچی خبر کا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کردار او گفتار نه خپل بچی خبر کا. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او تعلیم خپل بچی ته ورکا. دا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، الله وی من خودو د دې قران کریم د حقانیت سره يرون کې خوشخبری ورکون کې لګلې. او بعضو ځایونو کې د ډېر شفقت د وجه الله ته فرمایلی دي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې دومره شفقت کوونکی و، په خپل امت باندې دومره خفه کېدونکی و چې الله ته فرمایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. تزان د دې وجه په هلاکت او د هلاکت په اندیشه کې چې دا خلک ستاسو خبره نه مني، ستاسو په ارشاداتو باندې عمل نه کوي، ستاسو ژوند ته خپل ژوند نه وایي. نو رزقا رحمت للعالمین من ته فرمایي چې خپل بچی ته زما محبت وروښایي. او دا قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دی. هغه من یو تاسو خپلو بچو ته وروښودو. قرآن دا د الله کتاب دی، دا الله رب العزت کلام دی، دا الله رب العزت د طرفه یو امانت مسلم ته ورکړی شوی دی. نو د امانت لپاره صداقت شرط دی. نو څوک چې په مخ د ځمکه صدیق رښتیا ویونکی سړی الله د هغه سینه د قرآن نه ډکوي. ما او تا الله رب العزت په خپل درباري عالیه کې قبول کړي، ځکه راله بچی د قرآن حافظ کړو، ځکه راله د بچي په ژبه باندې الف لام میم ذلک الکتاب دا خبرې جاری کړي، ذکر علی د بچی تربیت د شریعت مطابق وکړو. دا زمونږ او ستاسو مقبولیت دی عند الله. او دنیا کې نه آخرت کې هم د مسلمان چې د خپل بچی تربیت دی د قرآن تربیت کړی، الله به دې انسان ته غټ اعزاز او اکرام ورکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل بچی ته زما محبت وښایئ. نو چې کله بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژني، د هغه د کردار او گفتار نه واقف شي، بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان صورت جوړوي، شکل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان جوړوي. او چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل جوړ کی، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان سیرت هم جوړوي، زندگی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی. دویم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وحب اهل بیته، زما د اهل بیت محبت خپلو بچو ته وښایئ. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک د دوی بچی او بچی څوک وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب نه خپل بچی واقف کړي چې د خپل نبی نسب
ستاسو د بچو نه نه هېرېږي. ځکه ادیان باطلو کې خو تورات دی که انجیل دی د دوی تاریخونه او د دې تاریخونو لیکونکو نه د تورات علما هم واقف دي او د انجیل والا هم واقف دي. ځکه هغوی ته پته ده چې موږ خپل تاریخ هېر کړو، اصلیت به رانه هېر شي. سړي ته یو نقشه مخې ته پرته وي، د هغې نقشې مطابق کار کوي نو اطمینان وي. منزل ته د رسېدو دپاره ده ته یو شکل صورت او یو نقشه مخې ته پرته وي نو بیا ښکلی کار کوي. نو چې هر کله مسلمان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل معلومات نو بیا دوی ته یو نقشه مخې ته پرته وي او په هغې باندې خپله زندګي تېروي او خپل بچي په دغه نقش قدم باندې د هغوی د طرز مطابق زندګۍ ته تیاروي. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وقراءة القرآن، خپلو بچو ته د قرآن وښایئ. فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ځکه د قرآن غریبه د الله رب العزت د عرش د سوري لاندې په هغه ورځ به نور سوري نه وي، یوازې د عرش سوری به الله رب العزت موجود کړی او الله رب العزت به پکې خپل مقربین او مکرمین بندگان هغه سوري راډنډه کوي. نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق خپلو بچو ته قرآن وښایو، د خپلو بچو تربیت د قرآن مطابق کړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل بچي عزتمن کړئ. عزتمن یې څنګه کړئ؟ اکرموا حملة القرآن، عزتمن یې کړئ او بیا عزت کوئ، د قرآن د قارئ عزت کوئ. فإنه من أکرمهم فقد أکرمني، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د قارئ عزت وکړو د زما عزت وکړو، چا چې د قارئ احترام وکړو د زما احترام وکړو. او ومن أکرمني فقد أکرم الله، چا چې د الله زما احترام وکړو داسې ده لکه د الله احترام وکړو. او ومن أکرم الله ادخله الله الجنه، چا چې د خدای پاک احترام وکړو الله رب العزت به جنت ته داخل کړي. او زموږ او ستاسو ټول سعی او کوشش په دنیا کې که د عباداتو په شکل کې او که د معاملاتو په شکل کې د جنت د حصول لپاره دی. نو جنت ته د رسېدو لپاره اسانه لاره دا خپل بچی د قرآن حافظ کول دي. او د کوم ماشوم سینه چې د قرآن نه ډکوي او دی وفات شي نو الله رب العزت ځمکې ته وحی وکړي اوحى الله الى الارض الا تاكل لحمه، ځمکې پام کوه چې د دې ماشوم غوښه ونه خوري. د په دنیا کې زما د قرآن د حفاظت لپاره خپله سینه خالي کړې وه، د خپل بدن د قرآن لپاره په مشقت کې غورځولی و دنیا کې، او اوس ستا خېټې ته راغلی ډېر احترام یې کوه. نو ځمکه هم الله ته شکایت وکړي الله ډېر قدردان ذات دی، تا چې ډېر دومره معزز او مکرم په دنیا کې په ما باندې ګرځوو، اوس زما خېټې ته راغلی وکیف آکل لحمه وکلامک فی جوفی، الله زه د دې غوښې څنګه وخورم ستا قرآن د ده په سینه کې. نو خپل بچي د هغوی سینې دا د قرآن عظیم الشان نه ډکي، او د چا چې سینه چې د قرآن نه ډکوي
عبد الله ابن داود دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک قول نقل گئی فرمائی يقول الله عز وجل يجمع الله عز وجل يوم القيامة العلماء الله با د قیامت پر ورځ د علماء ټول راجمع دا د قرآن قاریان دا حافظان صاحبان با الله د قیامت پر ورځ راجمع کی او فیقول دیتبا الله فرمائی إني لم أجعل فيكم حلما إلا وأراد بكم خير. اے دا قرآن حافظانو، اے دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک و احادیث علماء تاسو لچما پا قرآن پا دنیا کی علم درکو نماز تاسو سخیگڑا کولا دغه مشکل او سخت چې په دنیا کې د باندې تیروله خېګړه مې د سکوله او هغه خېګړه دادا ادخل الجنه ای علماء دا ټول اولین او آخرین راجمعي د تمام دنیا چې څومره انسانان دي که د هر طبقه سره تعلق ساتي کو د هر مذهب او مسلک سره تعلق دا ټول په میدان محشر کې ولاړی الله رب العزت بستا دې بچی ته اعلان کوي او بیا به ته فرمایي ادخلوا الجنه اے د قرآن حافظانو اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او احادیث علماء جنت ته داخل شي څومره د اعزاز خبره ده یو سړی دنیا پرسته سړی وي او د دنیا عیش او عشرت او جاه او جلال یې خوښي او په یو غټ جلسه او جلوس کې د سټیج نه دلته یو معزز سړی اعلان وکړي چې فلاني سټیج ته راوخېږي دی به څومره خوشحاله نو اندازه د میدان محشر وکړي او بیا د الله رب العزت د ذات یې ولګوي چې څومره د خوشحالۍ ورځ به وي چې اولینو آخرینو کې الله ستا بچي ته آواز وکړي او دا بچی په خپله نه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قرآن قاری الله رب العزت میدان محشر کې پاسي نو دته به اول وایي چې مور او پلار دې چرته دي دې په خپل مور او پلار الله رب العزت ته حاضر کړي الله رب العزت به حکم فرمایي دوی له د عزت جوړې ورکړي د دې حافظ قرآن مور او پلار ته به د عزت جوړې واغوستولی شي بیا به الله رب العزت حکم فرمایي دوی له تاجونه راوړي شاهي تاجونه به ستا مور او پلار ته ور په سر کړی شي او بیا به ورته الله رب العزت دې مور او پلار ته وفرمایي دا ستاسو هغه سخته هغه مهنت هغه مشقت کوم چې تا په دنیا کې د خپل بچي سره تیر کړی دی جومات ته د لېږلو په شکل کې مدرسې ته د لېږلو په شکل کې سفر کا د تللو په شکل کې دا ستا د بچي د هغه مشقت او ستا د تکلیف انعام دی هل تريدون الزیاده نور څه غواړئ نو دغه حافظ قرآن با دا مور او پلار سره د جنتي جوړو او کانو او تاجونو د لاس نه ونیسي او جنت کې به داخل نو دغه عزتونه دغه شرافتونه دغه منګ او تاسو دنیا کې ترلاسه کړئ
دنیا کې د دغه عزتونو ځان مستحق جوړ کړو. او د انسان په زندګۍ کې چې کله انقلاب راځي دا په قرآن سره راځي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو سره راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړلو نه مخکې څومره سخت مزاجه، څومره بل ته تکلیف رسوونکې، او په خپل دور خلافت کې یو گورنر چرته یو غلام ته سپېړه ورکړې وه. غلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دربار کې شکایت وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول صحابه کرام را جمع کړو او اعلان یې ورته وفرمایلو: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. د دې خلکو نام دا غلامان کله جوړ کړي؟ موږ ته خو اسلام د مواخات د ورورولۍ د زندګۍ د تېرولو تعلیم راکړی دی، او د هغې تعلیم دلیل مثبت او روښانه دلیل زموږ سره په قرآن کې موجود دی. او الله فرمایي: اعدلوا هو اقرب للتقوى. ډېر پام کوئ. ولې دې گورنر چې دې معمولي درجې صحابي له سپېړه ورکړې، دا یې په څه بنیاد ورکړې؟ دا خو د عدل نه خلاف ده. نو انقلاب یې زندګۍ کې راغی، مخکې به یې ظلمونه کول، احساس به ورسره نه کېدو، خو چې کله یې د قرآن نه سینه ډکه شوه، شرعي تعلیمات یې زندګۍ کې راغله، خپل یې کړل، څومره خفه کېږي د مسلمان په بې احترامۍ باندې. نو قرآن دا محترم کتاب دی، انسان کې عزت او احترام پیدا کوي. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیتا رئیس المفسرین ویلے کی دو قرآن غٹ ترجمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دویز دا کرے گا. یوزل دلاری پا کنارا دوی ولاړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو، او چونکې د مشر دا ارزوی چې د کشر سره کله محبتي، نو دی وایي چې د کشر له مې ډېر د خوشحالولو یو شی ورکړی چې دی خوشحاله شو. نو چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم خوشحاله دی، او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کتلو خوشحاله دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورنږدې شو، داسې په دې غېږ کې راونیو او د خپلې سینې سره یې جوخ کړو، او بیا یې وفرمایل: اللهم علمه الکتاب. الله دې عبدالله ابن عباس ته د قرآن پوهه ورکړي. نو یو طرف ته د وراره سره شفقت، او بل طرف ته وراره ته د ټولو نه خشه ورکول، ماشوم ته د ټولو نه خشه ورکول. عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکي. نو دوی دې ماشوم ته د ټولو نه بهترینه تحفه هغه په دې دعا کې وفرمایله چې الله ستا په دربار کې د ټولو نه عزتمن، قدرمن او محترم شی قرآن دی. الله دې ماشوم ته یې ورکړي، د قرآن علم ورته ورکړي. اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين. الله د قرآن علم هم ورته ورکړي او د دین سمج هم ورته عطا کړي. نو معلومه شوه چې په دنیا کې د ټولو نه بهترین شی دا قرآن دی.
او بچو ته د ټولو نه بهترین شی ورکول دا د قرآن تعلیمات ورکول دي او د هغې دپاره دا مدارس دا مساجد چې قاریان حضرات تکلیفونه او مشقتونه برداشت کوي او د یو ماشوم سره په کلونو کلونو محنت کوي د دغه محنت ثمره الله رب العزت کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس هغه قاري صاحب ته وروښیي نو دا نن د ثمرې ورځ وه دا د خوشحالۍ ورځ ته د دې ماشومانو دپاره د دوی د مور او پلار دپاره په دنیا کې هم او آخرت کې هم نو هر مسلمان بحیثیت مسلمان چې کم از کم یو بچی خو خامخا په خپلو بچو کې د قرآن قاري چې د ضرورت په وخت کې خو د الله د معصیت نه دا د قرآن قاري د مور او پلار منع کوي د ضرورت په وخت کې د دینی معلوماتو د فقدان په وخت کې د خپل مور او پلار ته د دین صحیح تعلیمات ورته ښیي نو دغې دپاره هر مسلمان یو بچی د الله رب العزت د ذات دپاره وقف کړي بچی دا د الله انعامات دي الله انسان ته په طور نعمت دا بچی